یو کس تپوس کړی ده چې قرآن شریف زوړ شي نو هغې سره بیا څه طریقه کول پکار دي. علامه شامی رحمه الله لیکي چې قرآن شریف زوړ شي نو د هغې دپاره احسنه طریقه دا ده چې ښه ښایسته کپړې کې واچوه صفا کې او یو قبر ولا مقبرې کې وکنه، خو داسې قبر چې سم داسې لکه چې څنګه مړی ښخوي دغه شانتې قبر کې دا قرآن شریف هم ښخ کا. خو لیکن د دې دپاره بو لحد کنې لحد لاد ولا وکنه، مونږ چې ورته لاد وایو، لاد ولا وکنه او هغې کې دا قرآن شریف کېده او په تبی ورپسې کېده او بیا پې خاوره راواړه او د قبر شکل ولا جوړ کړه چې څوک پې خپې نه کېدي. په قبر خو خلک نه ګرځي که نه، دا خو زموږ مسلمانان دي بې حرمتي کوي، څوک پې مالونه ګرځوي، څوک پې خیږي، نو دا خو ګناه د شریعت مبارک کې. نو دغه شانتې قرآن شریف دپاره به قبر د قبر به وله جوړ کړي او مسلمان چې څنګه باعزت طریقې سره دفن کوي نو زوړ داړه قرآن شریفونه هغه هم راوړه او دغه شانتې دفن کا. شق په وله نه جوړوي، مونږ چې ورته بکس والا طریقه ولې بیا به پې د پاسه خاورې پریوځي او که شق دې وله جوړ کو نو بیا به پې پاسه تختې کېدي چې خاوره قرآن شریف ته لاړه نه شي د احترام د وجې نه. نو قرآن شریف چې زوړ شي نو ښه طریقه دا ده چې قبر وله وکنه او هغې کې یې کېده او د پاسه پې قبر جوړ که، دا یې ښه طریقه ده. او نور کتابونه چې وي دیني علماء کرام فرمای، علامه شامی رحمه الله لیکي وایي د هغې نه د الله پاک جل شانه مبارک نومونه، د جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات نومونه او د فرشتو نومونه دا ترې وران که او که نور بیا اوسېځه خو لیکن هغه ایرې په سمندر کې او په روانو اوبو کې واچوه چې هغه یې بیا وړي. دا هم علامه شامی رحمه الله لیکلی دي، خو لیکن ښه طریقه یې دا ده چې هغه څه کې دفن کې. او بل چا تپوس کړی ده چې یو سړی ده په هر رکعت کې قل هو الله احد یی فرایضو کې فرض مونځ ده، لکه فرض که مونږه د سار مونځ کوو نو سار خو خیر امام قرائت ډېر یی، یو سړی د فرض که ځان له مونځ کوي نو په دواړو رکعتو کې که دا قل هو الله احد یی نو څنګه ده. نو علماء کرام فرمای فتاوی دارالعلوم دیوبند لیکي سنت طریقه دا ده چې یو رکعت کې یو صورت ووایه او په بل رکعت کې قل هو الله احد ووایه، خیر ده. فرض که یو رکعت کې الم تر کیف ووایه او په بل رکعت کې قل هو الله احد ووایه، نو داسې صحیح ده. او که نه یو سړی د هغه له بل صورت ورځي نه، لکه بعضې زمیندار شته که نه قرآن شریف یې نه ده ویلی، نو هغه دپاره خو بیا مجبوري ده، نو هغه بیا خیر ده که هر رکعت کې قل هو الله احد وایي نو ویلی شي. خو لیکن چا چې قرآن شریف ویلی وي نو هغه له پکار ده چې هر رکعت کې جدا جدا صورت یی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا نبیا وبالقرآن کتابا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا.